ډېر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائنات سلطنت دی او هغه په هر شی باندې قادر دی. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ ته څو چې تاسو وازمایي وګوري چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې اسمانونه پیدا کړل چې به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندی او توپیر نه مومي. بیا راوګرځو وګوره چې ته د کوم شورای یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. بیا سترګې واړه واسطه نظر به ستومان نامراد بیرته درستون شي. مونږ تاسو ته نږدې د دنیا اسمان په سترو دیوو یعنی ستورو سره سنگار کړای دی او همغه مو د شیطانانو د وشتلو زغلولو وسایل ګرځولې دي. مونږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ تعوجن اور تیار کړای دی. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. کله چې هغه په هغه کې وګورځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به ځوخي دونکي له ډېرې غصې به چاودي دونکي وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وګورځول شي د هغه موظفین به له هغه نه پوښتنه وکړي آیا تاسو ته کوم ویرونکی نه راغلی؟ وی به جواب ورکړي ولې نه ویرونکی مونږ ته راغلی یو خو مونږ هغه دروغجن وګاڼه او مو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی تاسو په لوی گمراهۍ کې غورځېدلی. او هغوی به وایي کاش کې مونږ په دنیا کې اوریدلی یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نن به دغه تعوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه وو. په دې ډول به هغوی په خپل ګناه باندې خپل اعتراف وکړي. لعنت له په دغه دوزخیانو باندې. کوم کسان چې نالیدلی له خپل پروردگار نه ویریږي په باوري ډول هغه ته بخنه ده او لوی ثواب. که تاسو پټه خبري وکړئ او که په لوړه غږ د الله لپاره یو شان دی هغه خو ان د زړونو په حال باندې پوهیږي. آیا هغه د مخلوقاتو په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړی په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیقو اسرارو او په هر شي خبر خبر دی. آیا هغه د مخلوقاتو په حال و نه پوهیږي چې هغه ټول پیدا کړی په داسې حال کې چې هغه باریک بین او په دقیقو اسرارو او په هر شي خبر خبر دی. غزاد چې تاسو لپاره زمکه پستا او هواره کړی ده د هغې په سینه باندې ګرځي او د خدای روزي خوري د همغه حضور ته تاسو په دوهم ځل ژوند کېدو سره ورتګ دی. تاسو له دې نه بیغمه چې هغه ذات چې په اسمان کې دی تاسو په زمکه کې خښ کړی او دغه زمکه په ناڅاپي ډول وجوړه کیږي. تاسو له دې نه بیغمه چې هغه ذات چې په اسمان کې دی پر تاسو تیږي ورونکي طوفان والوزوي بیا به تاسو ته څرګند شي چې زما اختار څنګه وو. له دوی نه په خوا تیر شوي خلک دروغجن ګڼل شوي دي. نو وګورئ چې زما نیونه څنګه سخته وه. آیا دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړونکي او ټولونکي نه ویني؟ له رحمان خدای څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه یې تم کړي وي. هماغه په هر څه لیدونکی دی. وخی له تاثیر راز لخر دی چې د رحمان خدای په مقابل کې ستاسو مرسته وکړي شي. حقیقت دا دی چې دغه منکرانو ولیدلی دي. وخی څوک دي چې تاسو ته روزي درکولای شي که رحمان خدای خپل روزي بند کړي. په اصل کې دوی په سرغړونه او له حق تختیدو باندې ټینګ شوي دي. که فکر وکړي څوک چې پر مخ روان وي هغه د زیاتې سمې لارې منځونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په هوار سړک باندې وي دوی ته وایي همغه الله دی چې پیدا کړی تاسو ته د اوریدلو او لیدلو قواوې درکړي او غور کوونکي پوهیدونکي زړونه یې درکړل خو تاسو بيخي لږ شکر باسي. دوی ته وایي همغه الله دی چې تاسو په ځمکه کې خوار کړی او د همغه لوري ته به تاسو ورغون کړئ شي. دوی وایي که تاسو ریښتونی یې نو راوخی چې دا وعده به کله پوره شي. وایي د دې علم خو الله سره دی خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. بیا کله چې دوی د خدای هغه وعده نږدې وویني هغه ټول خلکو مخونه به بدرنګ شي چې هغه انکار کړی دی
او په هغه وخت کې به هغه ته وویل شي چې همدا هغه څه دی چې تاسو یې دراتګ غوښتنه کوله. دوی ته وایي تاسو کله په دې هم څه غور کړی دی چې که الله ما او زما ملګری هلاک کړي یا پر موږ رحم وکړي کافران بل دردناک عذاب نه څوک ژغوري. دوی ته وایي هغه ډیر مهربان خدای دی، پر هغه باندې موږ ایمان راوړای دی او پر هغه باندې زموږ توکل دی. ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په ښکارا گمراهۍ کې لویدلې څوک دی. دوی ته وایي تاسو کله دې ته ځیر شوي چې تاسو د اړتیا وړ وب په ځمکه کې ښکته پریوزي نو څوک دی چې تاسو ته صافي او رواني وب برابرې کړي.